انتخابات اساس دموکراسی که در افغانستان با گذشت هر سال با چالش بی‌پیشینه مواجه میشه. در افغانستان مردم، حکومت و سیاستمداران برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می شوند که تا کمتر از 100 روز دیگر برگزار خواهد شد. سلام و وقتتان بخیر. به جرگه آزاد BBC خوش آمدید. من درخشان صدیقی هستم. سلامونه د BBC آزاد جرگه وینیز شازیه حیایم. حدوداً 3 ماه بعد قرار است افغانستان در اوج تنش‌های سیاسی، اجتماعی و نظامی در ششم میزان انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنه. و تقریباً 1 ماه بعد هم کارزارهای انتخاباتی به گونه رسمی آغاز میشن. د افغانستان راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته شاوخوا 3 میاشتې پاتې دي. ناامنۍ او د تیرو پارلماني ټاکنو د نیمګړتیاو د بیا تکرار په اړه اندېښنې شته. در جرگه امشب در پیوند به چگونگی برگزاری انتخابات و آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با مهمانان ما آقای یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، خانم هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و آقای سریر برمک، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور حکومتداری و کمیشنر سابق کمیسیون مستقل انتخابات. شما را خوش آمدید میگم. او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ته د BBC آزاد جرګې ته د راغلو ګډون کوونکو هرکلی هم کوم. تاسو ټول ستړي مه شئ. خانم نورستانی، بحث را با شما آغاز میکنیم. چقدر عملی شدن تقویم انتخاباتی برای کمیسیون مستقل انتخابات مهم است؟ بسیار زیاد تشکر. سلام تقدیم میکنم خدمت دوستای محترمی که اینجا میمان هستند و بینندگان عزیز تلویزیون شما. در پاسخ باید گفت که ما برای عملی ساختن تقویمی که البته به اعلام سپردیم متحد هستیم و این قابل تطبیق است، به خاطر که ما این آگاهانه و واقع بینانه نظر به مو پروگرام و اپریشن پلانی که داریم امی تقویم اعلان کردیم و این تقویم انشالله به مو وقت و به مو زمانش سوال به میان میاد که چرا در نخستین روزهای کاری تان به تأخیر انداختین انتخابات ریاست جمهوری را؟ شما میفهمین که وقتی که کمیسیون جدید آغاز به کار کرد وقتی ما بسیار زیاد کم بود. ما در اون زمان کمی که از کمیسیون گذشته کارهای از اونا که اعلام نتایج انتخابات 15 ولایت به شمول کابل مانده بود، هم سری از او باید ما کار میکردیم که کردیم در مدت زمان 3 ماه، چیزی کم و زیاد 3 ماه از کار ما میشه. در پالوی از این ما باید آمادگی برای برنامه و کارهایی که مرتبط به ما بود باید را میکردیم. ښاغلی رشید صاحب، د اغلې نورستانۍ خبرو ته په کتو او د تیرو پارلماني ټاکنو تجربو ته په کتو تاسو څه فکر کوئ چې دا ځل به ټاکنیز مهالویش په سمه توګه پلی شي؟ سلامونه تاسو ته، قدرمنو مېلمنو ته، په تغار کې ښاغلو مېلمنو ته، همدارنګه د تلویزیون لیدونکو ته. باید ووایو چې په افغانستان کې تېرې 2 ټاکنې چې موږ تاسو ترسره کړې، هم د 2014 کال د ولسمشرۍ ټاکنې او هم تېر کال د پارلماني ټاکنې، یعنې په ټولنه کې داسې یو مثبت انځور نه دی پرېښی. له یوې خوا د ټولنې بې باوري ده په دغه پروسو باندې، شک و تردید د کمیسیونونو په ظرفیتونو او دا چې څومره ده وتوانېږي چې دغه پروسې په ښه توګه مدیریت کړي، د حکومت په نیت باندې څومره به دغه پروسې کې بې پرې او خپل نابریالیتوب وساتي، سیاسي اړخونه د پروسې دي چې څومره به هغه واقعا په ښه توګه مدیریت شي او دا چې په تخنیکي اړخ باندې ډېر تاثیر ونه کړي. کاری است که باید شود، یعنی چقدر احتمال داره که باز هم این پروسه به تأخیر بیفته؟ یعنی ما این موضوعات که باید تحلیل بکنه و در قالب ازی برای مردم باید یک وضاحت بتون. بلان این همه تاثیر خود روی چند چیز داره. سر تقویم انتخاباتی داره، سر تاریخ انتخابات داره، بحث یک انتخابات قابل قبول نسبتاً با اعتبار و شفاف، این همه را تقریبا هم تضمین میکنه و هم تامین میکنه و هم در بعضی حالات چالش میکنه.
خیلی کوتاه میخوایم بشنویم آقای برمک. شورای نامزدان و بسیاری از خود نامزدان هم حکومت را متهم میکنه که در به تعویق انداختن تاریخ برگزاری انتخابات حکومت هم به یک نحو دستکاری کرده. فکر میکنین چرا این اتهام ها وارد میشه و از کدام کار حکومت ناشی میشه این اتهام ها؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، سلام بر اشتراک کننده ها و میهمانان برنامه. دوست خوب آقای رشید، چیزی که بسیار مهم از افغانستان امو زیبایی دموکراسی است. حالا انتقاداتی که نسبت به حکومت یا سایر نهادها میشه، خب اینمی فضای باز دموکراسی است که اونا حق دارن که اعتراضات خانه داشته باشن. اما چیزی که مربوط به حکومت میشه، میخوام خاطرشان بسازم، این است که حکومت تمام اختیارات و صلاحیت هایی که قانون انتخابات برای کمیسیون انتخابات داده احترام کرده و احترام میکنه. فراموش نکنیم که در افغانستان یک نهاد از به نام کمیسیون مستقل انتخابات، نه حکومت. اینا جز حکومت نیستن، اینا جز دولت افغانستان هستن. نهاد به نام کمیسیون مستقل انتخابات جز دولت افغانستان است. اینا مسئولیت دارن که اون نمو نگرانی ها و بی‌اعتمادی هایی که وجود داره او را کوشش کنن که کم بسازن و بیشتر اجازه ندن که همه چیز به آدرس حکومت بیاد. تشکر. شانس را میگذاریم به اشتراک کنندهایی که پرسش دارن دسته خود بله، بالا کنن. که څوک پوښتنه لري نو لطفا خپل لاسونه پورته کړئ. له دغه ښکارښي لاس نه به شروع وکړو. په دویم قطار کې زموږ ورور د تاسو مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم ګرانو میلمنو ته او حاضرین تعالی ته. زما سوال د میرمن نورستاني نه ده. په د کمیسیون مستقل انتخابات په تیرو څو ټاکنو کې تجربه لري او څونه مشکلات ول چې لکه مثلا نتایج په وخت نه اعلانېدل، تقلب او همچنان آرا په وخت سره شمارش نشولې. نو دغه انتخابات په کتو سره دوی دې تجربه لري او دوی په آینده کې څه داسې راهکار لري چې دغه نه جلوگیری وکړي، په دغه مشکلات په آینده کې جلوگیری وکړي. مننه. ممنون. یک پرسش دیگه هم میخوایم داشته باشیم از اشتراک کنندهایی که پرسش دارن. بسم الله الرحمن الرحیم. سریا رسولی هستم از ولایت کابل. سوال من متوجه خانم نورستانی میشه. سوال من این است که آیا تا حال کمیسیون مستقل انتخابات کدام برنامه روی دست دارد تا اعتماد سازی میان مردم کند یا خیر؟ سپاس. تقریبا هر دو پرسش با خانم نورستانی برمیگشت. دغه ټولو حالاتو ته په لیدو سره دا ځل نوی کمیسیون او نوي کمیشنران موږ هم په همدې هڅه کې یو چې موږ دغه نتایج زر اعلان کړو. یوازینی علت چې موږ دغه درې ټاکنې په یو ټاکنې تبدیلې کړې یا بدلې مو کړې، یو دا چې زموږ ټایم کم و واقعا د دې دپاره چې بدې ټاکنې ولرو، ښه ده چې یوه ټاکنه ولرو او ښه یې ولرو، او د همدغه په خاطر باندې چې دغه ستر چتر زموږ جوړ شي او دغه ستا د سوال په حساب چې موږ زر دا پایلې د افغانستان ملت ته ورسوو، د دې په خاطر مو دغه یوه ټاکنه ونیوله چې دې ته ښه رسیدګي وشي، ښه مدیریت وشي، زموږ کم وخت، د ظرفیتونو ټیټوالی په کمیسیون کې او دغه بې اعتمادي او بې اعتباري چې خلک په کمیسیون باندې لري، د دې بیرته یاده کول، دا ټولې هغه خبرې وي چې باید کمیسیون یې وکړي او په دې کم وخت کې یو د خبرو کول دي او یو د هغه عملي کول دي. کله چې موږ د عمل ډګر ته وځو، کارونه چې هغه څنګه یي هغسې نه عملي کیږي او دا ځل که خدای کول موږ البته دغه د ریاست جمهوري د ټاکنو نتیجې به ډېرې زر اعلانیږي او هغه ځکه چې د رایې په ورځ به بایومتریک وي او د ډیوایسونه به وصل وي د سرور سره. کله چې خلک رایې ورکوي همزمان به د دې رایې انتقالیږي او الکترونیکي ډول باندې. بله. په دې اساس کیدای شي چې موږ دغه نتایج ډېر زر بیایو. بله، اغلې نورستاني د پایلو د ژر اعلان خبره مو وکړله. د راپورونو پر بنسټ ولسمشر غوښتنه کړې له کمیسیون نه چې دغه پایلې د په 2 ورځو کې اعلان شي. تاسو فکر کوئ دغه ډېر ژر، یعنې په څو ورځو کې به تاسې دا پایلې اعلانوئ؟ یعنې موږ دغه سیستم چې موږ ورته لرو چې اوس عملا
دغه کمپنۍ چې زموږ سره په کار کې د په اصطلاح د درملو کمپنۍ سره عملاً موږ په لیکه کې یو جلسات هم ورسره دي د مخه دا کمپنۍ زموږ د کمیسیون سره مخامخ نه وه هغه د احصایې سره وه او د احصایې له طریقه به د کمیسیون مشکل احصایې حل و اوس احصایه د دې لپاره چې موږ خپل هغه بې پلویتوب حفظ کړو موږ احصایه د کمیسیون د کارونو نه لرې کړله اوس درملو مخامخ موږ سره ده او زموږ ستونزې به مخامخ ورته وي په دې خاطر وایو چې دغه نتایج به ذلیلانه بسیار تشکر. یک آقای برمک هم یک دور کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات بودن. بیشتر اینجا بحث از این آمد که چگونه میشه کمیسیون همه اعتماد سازی را ایجاد کنه. شما در دوری که بودین از تجربه هایتان کدام راهکارها موثر است که کمیسیون بتونه اعتماد مردم را دوباره جلب کنه؟ خب یک چیزی که بسیار مهم است او را ما میخوایم که بازگو بکنیم این است که دوره را که ما انتخابات را که ما پشت سر گذاشتیم یک انتخابات کلان استراتژیک به مردم افغانستان بود. امروز ما شما که در استودیو آرام نشستیم صحبت میکنیم برکت امو مدیریت امو انتخابات بود با همه کاستی ها با همه نواقص. ما را همیشه سوال میکردن که شما دستاوردتان چی بوده؟ سوال جواب مایی بود که ما کلانترین دستاورد ما مدیریت انتقال قدرت یک رئیس جمهور انتخابی به یک رئیس جمهور انتخابی دیگه. حالا این کم کاسی هایی که صورت گرفت این گپ جدا بود. شما در تاریخ افغانستان مطالعه بکنید کدام دوره افغانستان کدام رئیس جمهور از یک دوره انتخابی به دوره انتخابی دیگه رفته. برای ما کلانترین مدیریت انتخابات دمو زمان دستاورد همو بود. ولو که به هر شکل بود فقط انتقال باید پیدا میکرد. بله انتخابی. همو انتخابات را که ما مدیریت کردیم نگذاشتیم که سوالاتی که ایجاد شده بود او سوالات انتخابات به بدلان بکشن. حالا هم توصیه‌تان چی است؟ آیا باز هم انتظار دارین که کمیسیون با تمام چالش‌هایی که مخصوصا در انتخابات 2014 تکرار شود مقصد قدرت را انتقال بده؟ مطمئنم که تکرار نمیشه چون او بلاها را ما برداشتیم در زمان. او تقسیم قدرت که شده بود او تفرقه‌های قومی قرار بود افغانستان در بده ما تمکین کردیم مصلحت کردیم با همین نابسامانی‌هایی که وجود داشت نگذاشتیم که افغانستان بره به طرف امو پردگاه سقوط افغانستان تقسیم شود. بنان حال چیزی را که ما پیشنهاد میکنیم به حیث یک کسی که یک 4 زمان ما به کمیسیون بدیم یعنی که هر تلاشی را که کمیسیون انتخابات میکنه باید انتخابات ریاست جمهوری را در 24 ساعت باید جمع بکنه. بله نتایج قسمی مننه برمک صاحب. رشید صاحب را بسو تاسو ته په اول کې په لنډ ډول دا راته ووایي چې څنګه چې ویل کېږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خلکو دغه باور یې له لاسه ورکړی څنګه دا باور به بیرته ترلاسه سي په لنډ ډول راته ووایي. د کمیسیون لپاره څو جدي مسایل په ضروري چې هغه په پام کې ونیسي. یو د کمیسیون هغه سیاسي هویت ده او قاطعیت په کړنو کې ده. پریکړې باید قاطعانه وي له خپل پریکړې څخه باید دفاع وکړل شي او په ټولنه کې یو مثبت دغه انظور د کمیسیون په ځای پرې د کمیسیون واقعا یو قوت او یو ښه هویت څخه برخمن ده. په دوم قدم کې څه مهم ده د کمیسیون کړنې باید مسلکي وي تخصصي وي. هر مورد چې مطرح کیږي په ټولنه کې هغه خپل اعتبار باید ولري. که نن یو څه وي څه بل څه بیا خپل اعتبار لاسته ورکړي او په عین حال کې ټولنه نور په باندې باور نه کوي. او برمک صاحب چې کومې خبرې وکړل تاسو فکر کوئ چې تر کومه حده اوس دا عملي جنبه لري؟ اوس برمک صاحب چې کوم شی وړاندیز وکړ واقعا موږ اوس د پارلماني ټاکنو په برخه کې نه یو. ولسمشري ټاکنه حساسیت اعتبار هغه نسبت پارلماني ټاکنو ته یا د ولایتي ټاکنو ته زیات ده هم په داخل کې هم د باندې. اوس دا د قدرت انتقال ده یو بل سیاسي نظام ته. نو دلته کمیسیون که په قوت سره مخ ته لاړ نشي طبیعتا چې د پایلو منل به ستونزې سره مخامخ وي. نو دا ټول په ټوله کې بله په دغه نور مواردو حتما د خبرونې په دوام کې بحث ورباندې کوو. باز هم نوبت چند پرسش از اشتراک کننده ها رسیده. اشتراک کننده هایی که پرسش دارن دسته خود بالا کنن. ادریس حمت یم د کابل ولایت څخه او د تدبیر او تغییر مسؤل. زما پښتنه ښاغلي برمک او ښاغلي نورستاني ته راجع کیږي. د ټاکنو په ورځ د بایومټریک کارونه به د وخت د ضایع لامل نسی او بله دا چې د ټاکنو په ورځ د زورواکو او چارواکو د مداخلې مخنیوی څنګه کیدای شي؟ تاسې څه تدابیر ورته لرئ؟ سپاس. بسم الله الرحمن الرحیم. صبیح الله مبین یم د وردګو ولایت څخه. زما پوښتنه درې واړو میلمنو ته راجع ده. ټاکنې هغه وخت مشروعیت پیدا کوي چې ټول خلک پکې ګډون وکړي. موږ وینو چې ټولو خلکو
نوملیکنه نه ده کړې او په زیاتره سیمو کې د نوملیکنې امکانات هم نه لیدل کېږي. که دا ټاکنې د کمو خلکو په ګډون سره شي، آیا د داسې ټاکنو مشروعیت به په څه کې وي؟ سپاس از شما میشنویم. تشکر. همت وروره، د بایومتریک خو موږ د ټاکنو په ورځ کوو. هماغه ورځ چې خلک ځي ټاکنو ته، هلته دی هماغه 2 ګوتې پخوا فول بایومتریک و چې موږ ورته آمادګي ونه شوه نیولی، یعنې زموږ آمادګي ورته وه مګم وخت هم کم و، موږ نشو کولی. اوس بایومتریک البته شته ده، 2 ګوتې بګدي د څیرې او تصویري تذکره دا به لیدل کېږي. دا ټول په الکترونیک ډول د دې و دغه نتیجه را لیږل کېږي او همغسې چې برمک صاحب ورته اشاره وکړله، ولسمشري ټاکنې ډېرې مهمه دي، د دې د پایلو ځنډول دومره په نفع نه دي او الکترونیک ډول به نتیجه. در بسیار دوردست که اینترنت حتی شبکه‌های مخابراتی کار نمی‌کنه، چگونه استفاده او را مد نظر ما گرفتیم. وقتی که در اونجا فرض مثال در یک ولسوالی اینا رای خود مردم استعمال کردن به شکل بایومتریک، دیوایس میارن وصل میکنن در اونجا که در مرکز میارن، در مرکز بازو چون اونجا نت هست و اینا وصل میکنن. او را ډیره زیاته مننه. په لنډ ډول که وایي ورور مو یو بله پوښتنه وکړله چې د ټاکنو په ورځ د لاسنیویو د مخنیوي لپاره. بلې دا خو تاسو پوهیږئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وسلوال کمیسیون نه دی، یو مستقل کمیسیون ده او هلته موږ همکاري غواړو د خپل نهادونو نه چې هغه امنیتي نهادونه لکه امنیت، وزارت دفاع او داخله ده او هغې موږ سره دا ډایرکټیفونه امضا کړي دي. زموږ د امنیت په نیولو کې، د خلکو د امنیت په نیولو کې هغې وژمن دي چې باید دا کار وکړي. ډېره زیاته ځکه موږ مننه. خو دا نشو کولی چې د زورواکو مخه باید هغې ونیسي. طبعا که هغې ونه نیسي، ډېر ځلې همداسې شوي چې زموږ سایټونه چې موږ شاهد یو په دې وطن کې واقعا هم د هغې د زورو هغه ښکار شوي. مننه. برمک صاحب، رابسم تاسو ته په پوښتنو کې د امنیتي اندېښنو خبره هم یاده سوله چې په لرو پرتو سیمو کې به د رای ورکوونکو د امنیت مسله به څنګه کېږي او د زورواکو د مخنیوي مسله به څنګه کېږي. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟ نه، د زورواک د مخنیوي سره زه داسې وایم چې اوس د کمیسیون انتخاب د ټاکنو خپلواک کمیسیون وظیفه او دنده ده چې یو واضح پالیسی ولري. دا پالیسی دا نه ده چې دولت یو اعلامیه او در شای کمیسیون باید ورکړي چې دا زورواک داسې کوي و هغه زورواک کوي. این اقداماتی که باید کمیسیون انتخابات باید داشته باشن نسبت به زورمندان، تا وقتی که ما هم داشتیم، این است که اینا صحیح که اصلا ندارن، اما چیزی که بسیار مهم دارن قدرت سیاسیشان است. اینا میتونن به مردم افغانستان بگوین که اینی زورواک دینی محل، اینی زورواک دینی قریه، دینی محل رایدهی ما مداخله کرده. ممنون. شما میتونین در برنامه جرگه آزاد از طریق راه‌های مختلف وصل شوین. از طریق فیسبوک، توییتر و اینستاگرام برنامه جرگه آزاد را به نام جرگه آزاد صفحه ما را دریابین و ما را تعقیب کنین و نظریاتتون را با ما شریک کنین. و از طریق یوتیوب برنامه جرگه آزاد هم میتونین جریان مکمل برنامه جرگه آزاد را تماشا کنین. حالا هم یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو او په تالار کې ګډون کوونکو د بي بي سي آزادې جرګې ته ښه راغلی. په دې خپرونې کې د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو تیاریو، پرمختګونو او ناندرویو په اړه خبرې کوو. له غزني نه یو ګډون کوونکی راغلی دی. له دوی نه به وګورو چې دوی زموږ له میلمنو نه څه پوښتنې لري. بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر مسلم غزنوي د غزني ولایت د سولې او کار مشر. اغلې نورستانۍ د غزني حوزوي ټاکنې چې پلان و د ولسمشریزو له ټاکنو سره یو ځای ترسره سي، ولې وځنډېدې او حوزې ولې اعلان نه سوې؟ دوم، ټاکنې د میرمنو د قوت مظهر او یو ممثله پروسه او پدیده ده، خو متاسفانه اوس ټاکنې د ښځو پر پاک لمن د تور داغ لګولو افزار او وسیله ګرځېدلې ده. کوم تضمین ورکولی سوای چې په آینده ټاکنو کې به پر میرمنو باندې داسې اتهامات نه لګېږي؟ اغلې نورستانۍ مهرباني. ډېره مننه غزنوي صاحب. ستا د پوښتنې په ځواب کې وایم چې بلې، غزني نظر
په دغه بدو حالاتو چې راغلل څه امنیتي او څه اوس هغې استازي په پارلمان کې نه لري. دا موږ ته د اندېښنې وړ ده واقعا، اما دا زمونږ هغه نه ده، دا د موږ ګناه نه ده. موږ 3 میاشتې زموږ د کار کېږي چې راغلي یاستو. موږ غوښتل چې د غزني انتخابات وکړو، اما لکه مخکې مې چې تاسو ته عرض وکړم، موږ د وخت د کمښت له کبله د دې لپاره چې موږ خرابې ټاکنې ونه لرو یا ولرو ښه ولرو، د وخت د کمښت له امله مو دا کار کړی ده. اما موږ د غزني ټاکنو ته ژمن یو، ډېر زر چې موږ د خیره د دغه ټاکنو نه په خیر راووځو. نو زمونږ پلان د غزني په ولسي جرګې باندې ده چې هلته ټاکنې د ولسي جرګې موږ ترسره کړو. ډیره زیاته مننه. برمک صاحب، په پښتنو کې د ښځو د ګډون یادونه وسوله. ول که تاسو وایي د حکومت له اړخ نه په ټاکنو کې د ښځو ګډون هم د افغانستان په شکل یو هیواد کې څومره مهمه ده او ښځې باید څومره وهڅول سي چې په دغو ټاکنو کې ګډون وکړي؟ اشتراک زنان در افغانستان بسیار مهم است که شما میفهمید که اگر در صورتی که خانم‌ها اشتراکشان ضعیف باشه، اولین چیزی که مورد انتقاد دنیا و جامعه بین‌المللی قرار میگیره همون مشروعیت انتخابات است، که چون زنان در افغانستان یک همون که ما میگیم نصف از جامعه هستن، حداقل اینا باید فیصدیشان مشخص شود سهمشان در انتخابات، که خوشبختانه در دوره‌ای که ما بودیم آگاهی خانم‌ها به حد بالا بود و امیدوار هستم که در این مرحله هم خانم‌ها سهم خودشان بیشتر ادا بکنن نسبت به انتخابات ریاست جمهوری. مطمئن هستم که این بار هم با اعتماد سازی را که کمیسیون مستقل انتخابات که باید بکنن روی دست دارن، سطح اشتراک خانم‌ها باید بیشتر باشه. و این امیدواری برای من شخصا است، چون سطح آگاهی خانم‌ها نسبت په دوره‌های قبلی هم امیدوار هستم بیشتر شده. په دې اړه هم پوښتنه لرو. رشید صاحب، ستاسو په نظر په ټاکنو کې د ښځو د پراخ ګډون لپاره څه کارونه باید وسي؟ موږ په نورو دورو کې د ښځو ګډون تر یو حده پورې د پاملرنې وړ ګډون درلود. هغه دا چې 40% ته نږدې و. له بعده مرغه په پارلماني ټاکنو کې دغه د ښځو د ګراف ګډون له 10 شاوخوا ته نږدې سو. لاملونه به هم تاسو حتما معلوم وي. لاملونه خو دا دي چې یو خو د بحث نوملیکنې لږ زره توپیر کې راغله نسبت پخوا ته. هغه دا چې تذکرو موضوع پکې شرط وه، فرض مثال هلته به ښځې به تللې وی، رجسټریشن به یې کړی وی، مرکزونه معلوم وو، موبایل ټیمونه موجود نه وو، په عین حال کې ناامني وه، انتخابات د نوملیکنې له اړخ نه عمومي نه وو. یعنې که شاید د وخت ورور پوښتنه وکړه چې اندېښنه ښکاره کړه جدي چې انتخابات زموږ تاسې په هیڅ دوره کې عمومي اړخ نه درلوده، محدوده کېږي. 2500 مرکزونه راغلل 15000 مرکزونو ته، او په 2000 کې موږ ویل چې له 15000 هم دا راټیټ نه سي. یو دلیل دا ده که څه هم د کاندیدانو په بخش کې بیا د ښځو او د خویندو ګډون اوچت و. په هغه ولایت کې چې مثلا په تېر دورو کې ولایتي شوراګانو ټاکنه کې وې، که د ولسي جرګې وې، که یو یا دوه دانه کاندیدان به یا نه به وې، بل ولایت نه به ورتللې، هغه ستونزه رفع شده. حالا باز هم نوبت چند سوال رسیده از اشتراک کننده هایی که پرسش دارد دستای خود بالا کنه. خدیجه اعظمی هستم از کابل. سوال مربوط خانم نورستانی میشه. در انتخابات گذشته ماشینای بایومتریک در ساعتی که وجود نداشت خو نداشت و ساعتی هم که وجود داشت مشکل داشت، بنابر یا یاد نداشتن نفر که اونجا مسئول بود یا هم بنابر خراب بودن خود ماشین، که اینجا شما در این رابطه آیا اقدامات لازم گرفتین یا خیر؟ یک اشتراک کننده دیگر هم میخوایم داشته باشیم. شما؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، هاشم حازم هستم. سوال من مربوط به برمکس میشن. شما گفتین که به قسمی جواب دادین که ما مسئولیت نداریم دولت و هر مسئولیت میشه به مربوط به کمیسیون میشه، اما دولت که است رکن اساسی یک چی ما تشکیل میده که مسئولیت اجرایی داره و خیلی تقریبا بگویم بینون یک شهروند میتو باور دارم که 60%ش روی دولت است مسئولیت، چرا که قدرت اجرایی دارین، امنیت، هر امکانات شما دارین تا این پروسه را خوب مدیریت بکنیم و به نتیجه موفق برسیم. تشکر. خانم نورستانی، یک بخش از پرسش به شما برمیگشت که خیلی خوب است یک بپردازیم برای آمادگی و برای برگزاری انتخابات، چون یک بخش کلان از پرسش‌های اشتراک کننده هم شاید حل شود که برمیگرده به آمادگی‌های فنی و تکنیکی و امنیتی و همه اینها. بپردازین که چه آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات گرفته؟ بالکل. اول خواهر ما عظیمی بیخی مطمئن باشن، چون پرسیدن باید پاسخ پیدا بکنن که ما بایومتریک این دفعه مشکل نداره. ما
فول آمادگی داریم. با تجربه گذشته کمیسیون که مشکلات خود داشت، تکنولوژی مقصر نیست، باید افراد درست آموزش داده میشد که ما این آموزش دادیم و زیاد فوکس ما سر معلولینی بودن که اونا کامپیوتر ساینس خواندن. برای بایومتریک در حالت استخدام هستیم که اونا باید تکمیل نشدن، ولی چون ارقام باز تغییر میخوره. و در قسمت آمادگی ها بگوییم که ما فعلا در مرحله ثبت نام تقویتی هستیم که تا 8 سرطان ادامه داره. کل آمادگی ما فعلا برای عزیز که انتقالات باید بکنیم. را بس هغه دویم پوښتنې ته چې زموږ ګډون کوونکي وکړله، برمکس بیل چې اجرایوي صلاحیت له حکومت سره ده او د خلکو ډیره تمام له حکومت نه وي. کمیسیون با همه نارسایی ها و چالش هایی که بیشتر سوالاتی که مطرح شد که جلوی زورمند چطور گرفته میشه، جلوی کسای دیگه که میخوان به انتخابات مداخله بکنن چطور گرفته میشه، در اینجا دولت مسئولیت در قسمت از این که کسی بیاد انتخابات مداخله بکنه نداره. دولت نظاره‌گر است. نظاره‌گر به این که در صورت کمیسیون انتخابات از حکومت کمک بخواه، دقیقاً حکومت در خدمت کمیسیون انتخابات است و قرار میگیره. اما ای که ما حکومت برای خودش مستقیم مداخله بکنه برای جلوگیری یک نفر در روند انتخابات، حکومت کار نمیکنه. گپ دیگه ای که موضوع دیگه که نیروهای امنیتی فکر کنم دمی ماهای اخیر رئیس جمهور افغانستان فرامین متعدد نسبت به روند انتخابات بخصوص به نیروهای امنیتی، وقتی که فرمان رئیس جمهور افغانستان صادر میشه که وزارت داخله، دفاع و امنیت ملی در هماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات برای تامین امنیت انتخابات اونا را مکلف میسازه، بعد از اوش دیگه کار کمیسیون انتخابات است. اجازه بدین خانم هوا مهربانی. ما جناب برمکس خوب مهربانی کردن، اما ما امرای رئیس جمهوری افغانستان با عنوان از اینه که اونا کاندید هستن، با عنوان از اینه که اونا رئیس جمهوری افغانستان هستن و جمع دکتر صاحب عبدالله ما در نشست‌های اعلی سرقماندانی اشتراک کردیم. در اونجا به وضاحت به دوستا مرتبط البته هدایت داده شده. اونا همراه ما در قسمت همکار هستند و این واضح هست که کمیسیون ما با بسیار جرأت و به بسیار بی‌طرفانه صدا خود بلند میکنیم، در مقابل زورمند طبعا استاد میشیم. اما این که حکومت یکی از بخشای است که همراه ما همکار هستند، در بخش تکنیکی ما همکاری میکنن. ما نیاز داریم برای از اینکه اونا وزارت‌های مرتبط همکار ما باشن که بدون شک هستن، همه انتقالات ما را اونا میکنن. یعنی طوری که حکومت به خاطر از اینکه رئیس جمهور کاندید است دیگه صدای ما را نشنوه، من حیث حکومت من حیث رئیس جمهوری افغانستان ما ازشان میخوایم که ما را کمک تا اینجا بکنه. من صحبتتان این گونه برداشت میکنم که شما از همکاری حکومت در بحث تامین امنیت و بله برخوردار هستیم و ما از اونا وقتاً به وقتاً میخوایم. رشید صاحب په ټاکنیزو چارو کې د لاس وهنې د مخنیوي په برخه کې له تاسو هم ډیره تمه کیږي چې ناظر بنسټونه په دې اړه غواړم چې ستاسو ځواب څه وي. زه د برمکس سره موافق یم. په ځینې احتیاطي تدابیر باید پام کې ونیول سي، ځکه چې د حکومت ډیری لاس که پرانیستی په مسایلو کې هغه بیا دلته تاسو پیږي چې دلته رقیبان دي، سیاسي ډلې دي، هغه په هغومره ډېر ښه نه لګېږي. نو ابتکار د عمل باید د کمیسیون سره خوندي وي. لکه څنګه تدابیر دغه دي، لکه چې نورستاني صاحب دوی له بعضې ادارات سره تفاهم لیکونه امضا کړي جوړ کړي، په هغې کې دغه ډول د همکاري تعریف شوی ده. دغه میکانیزم د دغه همکاري سره هم باید ترسره شي، دا باید تعریف شوی ده. نو په هغه حالاتو کې چې موږ تاسې رسک وینو او هلته د حکومت هغه مداخلې ته اړتیا وینو، هغه باید مشروعیت پیدا کړي په یو قانون، په یو لایحې کې، په یو طرز العمل کې، په یو چوکاټ کې چې هغه ټول پر واضح وي چې مثلا دغه ته د حکومت د مداخلې لپاره اوس ضرورت بریښیږي. او کمیسیون طبیعتا چې دا یو داسې یو کمیسیون نه دی چې هغه ځان سره پوځ ولري، چېرته څوک زورواکی لاس وهي نورستاني صاحب څه نشي کولی، خو هغه طبیعتا یو چاته ضرورت لري چې هغه وسله په غاړه لري، هغه د هغې د وسلې د کارولو لپاره د مشروع تعریف لري چې هغه وکاروي. خیلی کوتاه یک لیست مشخص از شمار ثبت شده ها وجود داره؟ بله همین 9 میلیون تذکری که امیالی در تصفیه از او ایسایا کار میکنه، گیرم که 1 میلیونش چی باشه، یعنی متبقیش خود درست خواهد باشه. این لیست 9 میلیون است که ما زیر کار گرفتیم. ډیره زیاته مننه.
قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ چې په خواله رسنیو کې زموږ خپرونه وڅارئ په فیسبوک، انستګرام او یوټیوب کې، او همدارنګه د بي بي سي آزاده جرګه په یوټیوب کې په بشپړه توګه کتای شئ. نو موږ وڅارئ او خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. اوس هم لنډه دمه. سلام دوباره، بیننده ادامه برنامه جرگه آزاد بی بی سی هستیم و ما امروز در جرگه امشب در پیوند به این که چگونه میشه یک انتخابات شفاف برگزار کرد و چگونه میشه مردم را واداشت که بیاین پای صندوق‌های رای و در این پروسه ملی اشتراک کنند. و کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر که مردم بیاین به گونه درست و به گونه‌ای که امنیتشان تامین باشه و به خاطر جمع بیاین در پروسه انتخابات اشتراک کنند، چه برنامه‌های روی دست داره و حکومت چقدر همکاری کرده و نهادهای ناظر هم در بحث نظارت چقدر با کمیسیون مستقل انتخابات همراهی کردن و همکاری کردن. برمک صاحب، کله چې تاسو د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې وایي د بهرنیانو کمیشنرانو مو تجربه څنګه وه؟ کمیسیون مستقل انتخابات یک مکانیزم شفاف باید با تمام اعتماد با اعتماد کامل بالای پلیس افغانستان و نیروهای امنیتی باید اعتماد کامل داشته باشن که اونا بتونن کمیسیون مستقل انتخابات رو کمک کنه. کوچکترین بی‌اعتمادی نسبت به نیروهای امنیتی میتونن پروسه انتخابات با چالش کمیسیون اعتماد نداره با چالش بکشانن. میگم اعتماد بکنن. این اعتماد سازی را باید از این مرحله شروع بکنن. یعنی ای که هیچ نوع مداخله باید متصور نباشه که کمیسیون اذعان بکنه که پلیس مداخله میکنه. اینا باید در چارچوب شرایط همکاری دو طرفه در یک چارچوب یک تفاهم نامه باید واضح شود. ډیره زیاته مننه. پوښتنه به مې رشید صاحب ته راځي سي. رشید صاحب، دلته په بحث کې ډیره د کمیسیون د خپلواکي په اړه مطرح شوله. تاسو څه فکر کوئ چې دغه کمیسیون ته چې نوی ټیم تللی ده او ولسمشریزو ټاکنو ته بس دا 3 میاشتې پاتې دي، نو دا څه چارې چې روانې دي په خپلواکه توګه روانې دي؟ د خپلواکۍ لپاره موږ خو یو عمومي تعریف لرو یا په ټایټل کې هغه کارول کیږي. هغه بیل بحث ده. یو دا د هغې لپاره چې څه رقم د تثبیت کړو باید مشخص مصداقونه یا شاخصې ولرو. مثلا کمیسیون تر کومه حده پورې د نړیوالو مشورو څخه اغېزمن نه ده، یا فرض د نور ذیدخلو خواو څخه دوی په ډېر استقلال کې خپل پرېکړه کولی شي. نو دلته خپلواکي له بده مرغه په دې خاطر چې کمیسیون کې ډېره تطبیقېږي نه چې دوی په یو نورمال حالت کې نه دي. د بودجې له اړخ نه، د ظرفیت له اړخ نه، د حوادثو له اړخ نه دا چې څه پېښېږي ډېری دوی په پرېکړه باندې تاثیر کوي او د خپلواکي مفهوم تقریبا د په یو تعریف کې پاتې کېږي. په مصداقونه کې متاسفانه آقای رشید، شما با یک نحو این کاستی ها را بنابراین دلایل توجیه میکنین، مثلا بودجه تامین نیست و برخی از این مشکلات ناشی میشه از همین که برخی از مشکلات در حکومت و نهادهای بیرونی هم وجود داره. با یک نحو این کارا رو شما توجیه میکنین؟ نه خیر، ما توجیه نمیکنم. ما امو نظارت خودم میگم که یعنی کمیسیون در حالت که میخواد کار درست را انجام بده به اساس قانون، متاسفانه که مشکلی که واقع میشه اینها را وادار و عقب نشینی میکنن. خب اگر کمیسیون فرض مثال مقاومت بگه من تکنولوژی رو کار میکنم و استاشو سر از این تصمیم خود وقتی بهش پول داده نشود چی باید بکنن؟ یعنی بعضی فشارهایی که میآید و فکر میکنین در صورتی که این نارسایی‌ها وجود داره باید کمیسیون هم تن بده و همین گونه یک انتخابات ناقص برگزار به هیچ وجه طرفدار تن دادنش نیستیم. یعنی کمیسیون میتونه که مقاومت بکنه، کمیسیون میتونه که بالاخره راهکارهای دیگری ترسیم بکنه، اما ای که بالاخره عقب نشینی میکنه این متاسفانه که بعضی حوادث روی کارشون تاثیرگذار است و استقلالیت مفهوم خود پیدا نمیکنن. بله. باز هم نوبت چند پرسش اشتراک کننده ها رسیده. اشتراک کننده که پرسش دارن دست خود بالا کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد ظریف احمدزی، ما په اصل کې د بامیان د ولایت د مرکز اوسیدونکی چې اوس په کابل کې ژوند کوم. زما سوال د ښاغلي محترم رشید صاحب او همدارنګه له ښاغلي نورستاني څخه ده. په تیر د پارلمان په انتخاباتو کې مو ولیدل چې د بایومتریک د سیستم په نامه باندې هم د بایومتریک سیستم وجود درلوده. سره د دغه سیستم بیا هم په ټاکنو کې په پراخه پیمانه باندې درغلۍ وسولې چې متاسفانه د دې درغلیو په ترڅ کې د افغانستان کمیسیون هم خپل باور افغان ولس ته له لاسه ورکړی و. نو اوس تاسې په خپله څومره مطمئن یاستئ او افغان ولس ته څومره تاسې اطمینان ورکولی شئ چې دغه کومې درغلۍ په تېرې د پارلمان په انتخاباتو کې ترسره سولې دلته بیا تکرار نشي؟ مننه. سپاس. یک پرسش دیگه هم میخوایم داشته باشیم. خواهری که در این صف ایستاده هستن.
به نام خداوند مهربان بی هوا مایار هستم از ولایت کابل. سوال من مربوط رشید صاحب می شد که باید کدام معیارات در نظر گرفته شود باختر یک انتخابات شفاف و عادلانه و نظر به تقلباتی که در انتخابات پارلمانی صورت گرفت میتونه این معیارات قابل اجرا باشد و یا نه؟ د هغه تیرو ټاکنو ته په کتو سره هغه چې کومې ستونزې وي هغه ستونزو ته موږ اوس ډېر دقیقه یاستو. دا دی بله هغه مشکل چې په هغه ځای کې و، فرض مثال یو ډیوایس لیږل شوی و، چارج یو ډیوایس ورست ورسره موږ یو بل هم لیږو چې د هغه چارج که خلاصیږي چې اتومات مراجعه وشي بل ته. درېیمه خبره دا چې په هغې وخت کې سایټونه ډېر ناوخته خلاص شول، ناوخته پورې ادامه پیدا کړله، نو په ناوخته کې طبعا په ناامنه سیمو کې 100 رقم درغلۍ کېږي. موږ کوشش دا ځل په دې باندې لرو چې زموږ سایټ په خپل وخت خلاص شي او په رڼا کې ختم شي. یعنې زموږ تر 4 بجو پورې باید موږ تر څو چې دا د ماښام خړه کېږي موږ باید دا خپل ټول نتایج راټول کړو. یعنې داسې کار هم ورته شروع کړی ده. او بله خبره دا چې په ممکن هغې است وخت که کې مثلا در همون قدر فرصت کوتاه دوباره جمع آوری هم شود؟ انشالله که قسمیش میتونیم که بکنیم و در او وقت که بود همی ظرفیت های خود ریاست ها، یعنی در تاریخ همی کمیسیون استخدامی که حال ما کردیم هیچ اینا نتانسته بودن، یعنی بینمی توافق یا نرسیده بودن که یک رئیس انتخاب. ما از پروسه بسیار شفاف معامل 19 رئیس نو خود روان میکنیم و در کنار از او که به یک ریاست 2 نفر به عین نمره کامیاب شدن، نفر 2 میشه به ریاست دیگی که در اوجه به امتحان نرفته در اوجه روانش میکنیم. رشید صاحب یوه پوښتنه تاسو ته راځي سواله وایي داسې کوم معیارات باید په پام کې ونیول سي تر څو دا ټاکنې ولسمشریزې ټاکنې رڼې وي؟ یا خود احمدي صاحب پوښتنه وه چې څه رقم د درغلیو مخه نیولی سو. درغلۍ د مخنیوي په برخه کې ما مخکې اشاره وکړه چې یو د کمیسیون خپله قاطعانه دریځ او چلند د مسایلو سره ټاکنیزو موضوعاتو سره چې څه رقم دوی کولی شي پر وخت باندې پرېکړه وکړي، پر وخت باندې مسایلو باندې حاکم واوسېږي او په عین حال کې په ټول هغه پرېشر باندې دوی حاکمیت ولري. دغه ډېر مهم ده. په وخت باندې فرمثال نتایج اعلان شي، په وخت باندې دغه موضوعات لکه شکایات دي، اعتراضات دي، هغو ته رسیدګي وشي. هغه څه چې فرمثال دوی لپاره اعتبار لري هغه د هغې اعتبار خوندیتوب لپاره دوی میکانیزم ولري. او د مایار صاحب د خور په ځواب کې باید ووایي چې در قسمت از اینکه انتخابات شفاف و عادلانه، اولین بحث که بسیار مهم است خود تطبیق احکام قانون است. یعنی اگر ما قانون درست تطبیق بکنیم، بسیاری موضوعات ما در قانون حل فصل شده، برخورد عادلانه، مساویانه، بدون از تبعیض با تمام جوانب ذی دخل در انتخابات، این موارد است که امو عادلانه بودن انتخابات تضمین میکنه. مسئله که برای شفافیت کمک میکنه این است که کمیسیون مثلا انتخابات چند چیز باید روی کار بگیره. اولا علنی بودن تصامیمشان است. هیچ ترس باید نداشته باشن. بحث که صورت میگیره روی یک موضوع، روی یک تصمیم، خوب است که نهادهای ناظر، نماینده‌های احزاب سیاسی و کاندیدا حضور داشته باشند تا مطمئن شون کمیسیون فارغ از کدام آجندای بیرونی تصمیم میگیرن. ډیره زیاته مننه. رابسو رشید صاحب رابسو ګډون کوونکو ته که کوم ګډون کوونکی پوښتنه لري لطفا خپل لاسونه پورته کړئ، خصوصا د انجونو له ډلې مهرباني. اشتراک کننده که در اون صف دوم نشستن دستشان بالا کردن. فرزانه سفری هستم از ولایت کابل. ما انتخابات ریاست جمهوری گذشته را شاهد بودیم که شکل توافقی و سیاسی را به خود گرفت. شما چی تضمین میکنین که انتخابات پیش رو شکل سیاسی و توافقی را به خود نگیره؟ ممنونم. سپاس. قبل از اینکه خانم نورستانی بپردازن، آقای برمن ما میخوام اطمینان بدم که حکومت صرف باعث همکار کمیسیون در بعد تکنیکی. در بعد تکنیکی معنیش است که مسئله امنیت انتخابات او هم در صورتی که کمیسیون انتخابات با کدام چالش جدی مواجه شد، در غیر از حکومت قبل هدایت خود رئیس جمهور صادر کرده که پیشتر اشاره کردم که کار کمیسیون است که ادارات افغانستان که رئیس جمهور هدایت داده که کمیسیون باید از اونها استفاده بکنه، مدیریتش مربوط کمیسیون مستقل انتخابات میشه. من بعد و در بحث بودجه است که حکومت افغانستان آماده است حتی که پروژه انکشافی که همین لحظه روان است، زیر کار است، او پروژه رو متوقف ساده، پول زور در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات بسته. او ډیره زیاته مننه. اغلې نورستانۍ رابسو تاسو ته د زموږ د ګډونوالۍ فرزانه جان، ما برتان اطمینان میتیم که ما با مو شفافیت، با مو تعهدی که کردیم بی‌طرفانه کمیسیون کارهای خود به پیش میبره. هر کس که آرای بلندی داشت طبعا رئیس جمهوری افغانستان هست
و اون امور ما برنده اعلان میکنیم. انتخابات افغانستان یک انتخاباتی است که باید مشروعیت بین المللی و ملی خود داشته باشه. به او اساس دوستایی که همراه ما هستند، دونرها همراه از اونا هم به تماس هستیم. سپاس. برنامه جرگه آزاد ادامه داره. قبل از ادامه برنامه یک وقفه کوتاه داریم. قدرمنو لیدونکو د بي بي سي آزادې جرګې ته بیا هم ښه راغلی. رشید صاحب، ستاسو په نظر ناظر بنسټونه د څه ډول یو انتخاباتو تمه لري چې دا ځل به ټاکنیز البته دا ټاکنې به په څه ډول ترسره کیږي؟ هغه تمه یې څه ده؟ راځئ چې دغه توقعات ډېر اوچت نه کړو. د افغانستان وضعیت په کتو سره دا چې کمیسیونونه کې تغییرات او بدلونونه راغله او د هېواد سیاسي حالات هم په کتو سره موږ که داسې یو ټاکنې ولرو چې حداقل پایلې د منلو وړ وي، دا به ټول ته لاسته راوړي. هغه د آزادو ټاکنو، عادلانه ټاکنو، شفافو ټاکنو هغه لوړ تعریفات به خپل ځای پرېږدو، ولې دا چې حداقل بایلونکی هم پایله ومني او ګټونکی هم پایله ومني او معلوم وي، دا به د ټولو لپاره لاسته راوړنه وي. او د لپاره څه باید وسي؟ هغه دا ده چې کمیسیون باید سرلننه په خپل هغه دندو کې، په خپلو پرېکړو کې، په خپل هغه کاري چارو کې خورا تغییر راولي. یو تغییر دغه ده چې دوی باید از ټولو ذي دخل خواو سره ډېر خلاص او پرانیستي روابط ولري. د خلکو همکاري ډېره مهمه ده او هیلهمند یم چې د کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون نورستاني صاحب همکاران دغه اعتماد فضا خلکو ته ورکړي، چې یعنې دوی مکلف په دې دي چې د هغوی د پاک رایې څخه خوندیتوب کوي، معاملاتو به غاړه نه ږدي، هغه سیاسي تعاملونه په ټاکنو په بهیر کې به نه حاکمه کیږي او په آخر ورځ کې هغه څه چې اعلانوي هغه به د قانون په برسر باندې بایلونکی او هغه ګټونکی به روخانه کوي. بله، گردونوال تا برسو. آخرین پرسش‌های جرگه امشب را می‌خواهیم داشته باشیم. اشتراک کننده‌ای که پرسش دارن به عنوان آخرین پرسش‌ها می‌خواهیم پرسش‌های شما را هم داشته باشیم. یوسف الکوزیم له کابل ولایت څخه. زما پوښتنه اغلې نورستاني صاحب څخه دي. یو دا چې افغانان په ډیره زیاته کچه باندې دا مهاجر دي، په ګاونډي هیوادونو کې کډوال دي. نو آیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغوی د رایو لپاره څه تدابیر لري او که یا هغوی به دې ټاکنو کې شرکت نه کوي؟ ډیره زیاته مننه. دو پرسش دیگه هم می‌خواهیم داشته باشیم. شما خیبر یم د خوست ولایت څخه د پمیر پوهنتون استاد. سر له اوسه د ولسمشریزو ټاکنو د ځینو نمایندانو ترمنځ یو نوع سیاسي تقابلات موجود دي. آیا دغه چالش به یو ځل بیا د انتخاباتو د پایلو د منلو او نه منلو چالش راپورته کړي او کنه، او که تاسې به دغه مسئله په سمه توګه ډیره زیاته مننه. یک اشتراک کننده‌ای که در اون صف نشستین، شما؟ خب با اجازه شما، با اجازه مهمانان گرامی، سوال من در اینجاست که آیا کمیسیون مستقل انتخابات متوجه خانم نورستانی است که پروسه استخدامشان چند فیصد تکمیل شده و چقدر مدت وقت میگیره که دیگر کارمندان جدیدشان به صورت تمام عیار تکمیل شود و زودتر، یعنی مدت کم 3 ماه به انتخابات مانده؟ بله، مننه. اول باید همدې خورنه شروع کو. زمونږ استخدام 80% مخې ته تللی ده. البته هغه مهمې چې رئیسانو هغه انشاءالله موږ هم تصمیم لرو چې یو تالیف ور باندې وکړو، یو قرآن ورته کېږدو چې دا لاس په قرآن شریف باندې کېږدي چې نور دی او هغه ونه کړي. دا نور استخدام زمونږ ادامه لري. دا اوس هم په سایټ کې زمونږ هغه پراته دي، دا بستونه اعلان ته تللي دي او هر څوک کولی شي چې سایټ ته مراجعه وکړي، اپلای هم وکړي. دا انشاءالله تکمیلیږي. او بل د پایلو په اړه یوه پوښتنه وه چې په ځان ته اعلانېږي. کاشکې موږ د نورو هیوادونو په څیر امنیت درلودلی او د نورو هیوادونو په څیر تعهد موجود وی. درغلي په خپله د په ولسي جرګه په هر ځای کې چې کاندیدان لرو، کله کله خپله کاندیدان هم درغلۍ کوي، چې دا د درغلۍ هغه د ځان نه شروع شي، هر کار د ځان نه شروع شي. متاسفانه په افغانستان کې داسې نه ده. د حالاتو په کتو سره هر څه کېږي. اما موږ متعهد دې ته یو چې زموږ دا د ولسمشریزو ټاکنو چې سرنوشت سازه ټاکنې دي، د دې نتایج او پایلې ډېرې زر اعلان کړو، ځکه چې په دې کې که ځنډ راځي خدای مکه افغانستان بحران ته ځي او ښې نتیجې نه لري. د خیبر رور د پوښتنې چې نمایندان طبعا په انتخاباتو او په ټاکنو کې دا رقابتونه شته دي، اما د نمایندانو د تقابل د رفع لپاره د هغې رایه ده.
هر نومان چې لوړه رایه اخلي موږ په پوره شفافیت او بیطرفۍ او تعهد و جرأت سره سپاس. د همغه کامیابی اعلانونو مننه. یک بخش از چالش ها را برمیشمارن برای موضوعات امنیتی. به نمایندگی از حکومت که مشاور ارشد رئیس جمهور در امور حکومت داری هستن، چقدر برای مردم میتونین اطمینان بدین که به لحاظ امنیتی حکومت آمادگی لازم را و همکاری لازم را در روز انتخابات می داشته باشه؟ خیلی کوتاه. از جانب حکومت اطمینان قبلا داده شده به نهادهای انتخاباتی در مجموع به مردم افغانستان اطمینان داده شده، در شورای امنیت در جلسات مختلفش بحث شده. خب اگر جدی نمی بود چندین بار رئیس شورای امنیت خودش اشتراک کرده، رئیس کمیسیون، و تمام نگرانی های خودنا کمیسیون مستقل انتخابات در اونجا شریک کردن و با رئیس جمهور با قوت تمام برای نیروهای امنیتی هدایت دادن، اکیدن که تامین امنیت انتخابات یکی از اولویت‌های کاری نیروهای امنیتی در هماهنگی با چیز است، با کمیسیون مستقل انتخابات. و در صورتی که باز ما نظر به تجربه قبلی که ما داشتیم اوی بود که در صورتی که ساعاتی که ناامن است اونجا ما انتخابات برگزار کردن نمیتونیم، بهتر است که باز کمیسیون انتخابات نظر به تصمیم که نیروهای امنیتی میگیرن اونجا را بسته نگاه کنن، نزدیک باز اونجا تقلب شوه و جنجال شوه، خوب است که بسته باشه. بله، ډیره زیاته مننه. رشید صاحب، خلک له نظرو بنسټونو هم ډیره تمه لري چې د ټاکنیزې چارې چې څنګه ترسره کیږي نظر بنسټونه باید ورنه څارنه وکړي او که چیرې کومه ناسم کار ترسره کیږي نو له حکومت سره او له خلکو سره شریک دغه تمه یې له تاسو نه ده، تاسو ورته څه وایي؟ موږ د همدغه پروسې عسکر یو، یعنې هغه سرتیري چې په دغه پروسې کې هغه موږ یو. نورستاني صاحب په څنګ کې ده، یعنې همیشه موږ خپل همکاري ټټر ورته وهلی ده، له اول ورځې دوی راغلي دي، خپلې طرحې هم ورکړي دي، د دوی د استخدام د پروسې هم څارنه کوو، هر چیز کې چې نیمګړتیا او ستونزې لري هم په کتبي هم په شفاهي ډول هم سره شریک کړي دي. پس له دې ژمن یو چې دغه بهیر وڅارو او په عین حال کې د شفافیت لپاره خپل هغه هڅې وکړو. موږ هم تر هغه حده پورې چې توان لرو. خو یو شی دلته ده چې له بعده مرغه پخوانۍ لیوالتیا د نړیوال ټولنې په افغانستان کې موجوده نه ده. هم د ټاکنو د ادارې برخه کې چې هغه مرستې پخوا کېدلې، هغه مرستې دوی سره اوس نه کېږي. همدارنګه د صارف برخه کې هم هغه ظرفیت یا هغه لیوالتیا موجوده نه ده. نو موږ کوشش کوو چې په خپل ظرفیت سره دا کار ترسره کړو. یعنې د موږ ظرفیت هم دغه ولس ده، همدا ځوانان دي، غواړي چې همدې کار واخلو، په رضاکار ډول دا پروسه وڅارو. پروژو په عین حال کې هغه پیسو ته چې موږ ته څوک راکړي هغو ته تمه توقع نه لرو او هیلهمند چې په دغه خپل ماموریت کې بریالي اوسو. ډیره زیاته مننه. برنامه جرگه آزاد هم به همین ترتیب تا اینجا رسیدیم به قسمت پایانی برنامه. تا اینجا بس بیشتر صحبت کردیم که کمیسیون مستقل انتخابات از آمادگی های لازم و آموتام به لحاظ تکنیکی و مسلکی برای برگزاری انتخابات اطمینان کامل دادن و از اینکه فناوری بایومتریک در انتخابات پیشرو به گونه آنلاین استفاده خواهد شد و از سوی حکومت هم اطمینان کامل برای برگزاری انتخابات به لحاظ امنیتی برای مردم داده شد. خبرونه مو زتی پای ته رسیږي. له تاسو ښاغلی برمک صاحب، ښاغلی نورستانۍ او ښاغلی رشید صاحب ډیره زیاته مننه کوو چې خبرونې ته راغلی و از اشتراک کننده هایی هم که از نقاط مختلف افغانستان با ما در جرگه امشب اشتراک کردن. شاید هم برای بعضی‌هایشان فرصت مهیا نشد تا پرسشان با ما در میان بگذارن و از اشتراک کننده هایی هم که وقت گذاشتن به اینجا اشتراک کردن سپاسگزاری میکنیم. خبرونه مو همدومره ډیره زیاته مننه. ښه وخت.